ولایت مرکز جلال اباد ښار پښتونستان څلورلارې کې تېره شپه ښاروالۍ ادارې له لوري د خپلواکۍ سلمې کليزې په خوښۍ کې اورلوبې وشوې چې د ادارو مسؤلینو ځوانانو او ګڼ شمېر نورو ګډون کړی و. د جلال اباد ښاروال روح الامین حسن وویل چې ډلې ځوانان د خپلواکۍ سلمې کليزې خوښیو په موخه د ښار په بېلابېلو واټونو کې راټول شوي وو او اورلوبې ترسره کړه. سلګونه ځوانان چې له ځان سره بیرغونه لیږدول په واټونو کې راټول شوي وو او ملي سندرو ته یې تړونه کول. بل لور ته یو شمېر موټرو کې چې په ملي بیرغونو پوښل شوي وو ځوانان پکې ګرځېدل او د خوښیو غږونه یې پورته کول. په ښار کې د تېر په پرتله د تودوخې درجه کمه وه. د ښار بېلابېلې لارې او واټونه په رنګینو ګروپونو روښانه و. کمکیو ځوانانو د پوکڼیو غږونه ځلېدونکو ستورو هم ښار ته ښکلا بښلې وه. ځوانانو د خوښیو په لمانځلو نه ستړي کېدل او د شپې تر ناوخته یې د سلمې کليزې په مناسبت بېلابېلې لوبې وکړې. ټاکل شوي چې نن شپه په شیرزي لوبغالي کې هم اورلوبې او نور پروګرامونه ترسره او سبا به د خپلواکۍ سلمه کلیزه په فوټبال لوبغالي کې په شان لمانځل شي.